وایي سلیمان تا څخه دا پوښتنه ده که یو سړی چاته مثال لور یا خور ورکړي وړه یې ورکړي د هغو ډېر وخت وځي هغه سړی راجګ سي دا بل چاته ورکړي دا سړی څرنګه کولی شي او دې سړي دپاره څه هغه کېږي مننه مهرباني او تا مې هغه کوم دا هغه ما ته راکړي جواب او بله پوښتنه مې مولوي صاحب تا څخه دا ده که یو سړی چاته پیسې ورکړي په داسې رقم باندې ورکړي مثال 50,000 ورکړي چې ته به په کال کې ما ته د 50,000 روپۍ باندې 50 منه غنم راکوې ګټه پیسې جیب ځای ولاړ یا دا څه خیال راځي دا پیغام د رسمي خپرونې ته پرېږدم والسلام څنګه به درشم ستا تر دره قربان دې شمه خوږه پیغمبره قربان دې شمه څنګه به درشم ستا تر دره قربان دې شمه خوږه فتاوی هندیه په اول جلد کې په 215 صفحه کې همدارنګه در المختار په دویم جلد کې په 310 صفحه کې لیکي چې نکاح د صغیر او د صغیرې صحیح ده. یو ماشومه چې بل ماشوم ته په نکاح ورکوي دا صحیح دی چې د دې د طرف ته ولی پلار وي او د هغه د طرف نه ولی پلار وي یا یې نیکه وي د دواړو د طرفو ته دا نکاح صحیح ده. خو چې کله نکاح د دوی په ماشومتوب کې وشوه نکاح یې پلار کړې وه یا نیکه کړې وه دا ورسېده حد د بلوغ ته او یا هغه هلک ورسېده حد د بلوغ ته اوس جنۍ وایي زه نه کوم یا هلک وایي زه نه کوم دیو لپاره خیار د بلوغ نشته دی دیو لپاره خيار د بلوغ نشته فإن زوجهما أي الصغير والصغيرة الأب والجد فلا خيار لهما بعد بلوغهما دوی لپاره خيار بلوغ نشته. اما که غیر د پلاره او غیر د نیکه نه بل چا په نکاح ورکړي وه ماشوم یې ماشوم ته ورکړې وه چې کله یو د دیو غټ شو وایي زه نه کومه حق لري دیو لپاره بیا خيار بلوغ شته خو تفریق به دلته بیا قاضي کوي. اما که دلته اوس ولی پلار دی کم ځای کې په دې مسله باندې پوه شئ چې کم ځای کې دیو لپاره خيار بلوغ نه وي چې جنۍ وایي زه نه کوم جنۍ وایي زه نه کومه خو دا په نکاح ورکړي پلار او نیکه د دې دعوا صحیح نه ده بل چا سره نکاح نشي کولی تر څو چې هغه هلک طلاق ورنه کړي. اما که ولی اب اوسېږي او هغه طرف ته ولی اب وي هغوی کولی شي چې بیا په خپل منځ کې روغه جوړه وکړي هغوی لپاره اختیار د فسخې شته دی. او د دویمې مسئلې په هکله باندې دې ووایم چې څوک چاته پیسې ورکوي چې کال به ته ماته دونه پکې راکوې او پیسې به ځای په ځای کړي چې نه د مضاربت اوسېږي هېڅ هم نه یې نفت یې غواړي دا سودي معاملې دي باید چې موږ د دې نه ځان وساتو.